السلام علیکم استاد محترم. سال دی جوړ په خیر. دلته چې وګورې د سړي د کابل خاطرات سړي ته پیاد شي. عیناً فکر کوي د کابل ټکسي خو رښتیا د کابل ټکسي دی. کله کله په لار روان یم خلکو ویډیو راته نیولې د افغانانو ډېره په زړه پورې ده چې تاسو 43 کاله د افغانستان په یوې تاریخي لیسه کې تدریس کړی ده. ما دا فکر نه درلودی چې زه به معلم سم. د داود خان دوره د معارف لپاره څه رقم یو دوره وه؟ د داود خان دوره وروسته دورو سره مقایسه کو. بعضی استادای خود دکتر نجیب الله ماموجه بودن. بعضی استاد یوسف خان گفت که دکتر نجیب بازی می آمد اونجا پالوانی میکرد. دا پایکوب نسوار ورته وای دلته. بله. یو تنظیم هلته و د زه په بایسکل وم رامنیغه کې چې ودرېږه ما غوږ کونډ واچو ونه درېدلم. یو ټک دوه ټکه یې وکړه ورته ودرېدلم. درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ یاست. زه داود صدیقی یم او تاسو د کابل ټکسي یوه بله ځانګړې خپرونه ګورئ. نن له داسې یو شخصیت سره خبرې کوم چې 43 کاله یې د افغانستان په یوې مهمې لیسې یعنې د حبیبیې په لیسې کې تدریس کړی دی. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دې دوره کې مختلف رژیمونه تیر شوي دي. په افغانستان کې ډېرې بېلابېلې پیښې شوي دي. مختلف حکومتونه راغلي دي او هر یو له معارف سره بیل چلند کړی دی. نو دا ټولې قصې به له دغه استاد نه واورو. هیله ده چې دا خپرونه مو خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سئ. 43 کاله پرته له وقفې د هېواد بچیانو ته تدریس. استاد شاه حکیم لامې هغه شخصیت دی چې د محمد داود خان جمهوریت څخه تر طالبانو پورې د افغانستان د معارف هر طوفاني فصل له نږدې لیدلی او زغملی دی. استاد لامې نه یوازې تدریس کړی بلکې د حبیبیې تاریخي لیسې د ورانېدو او بیا رغېدو ژوندی شاهد پاتې شوی دی. د کابل ټکسي په دې ځانګړې خپرونه کې د افغانستان د تېرې نیمې پېړۍ د معارف ځینې ناویلې پیښې، تجربې او خاطرې به واورئ. بله درنو لیدونکو، زه نن شاه حکیم لامې صاحب سره مرکه لرم. بله، د افغانستان یو تکړه استاد چې د خپل د عمر 14 لسیزونه زیات وخت د افغانستان په معارف کې تیر کړی دی. نور سره وعده مې کړې ده په تمه یم چې دی راووځي او خبرې ورسره وکړم. السلام علیکم استاد محترم. سال دی جوړ په خیر. صحت دې ښه دی؟ سال خیر خیرت دی. سلامت. صحت دې ښه دی؟ تشکر ډېره مننه. کور ودان. چې خیر دې وینم. کور دې ودان سلامت اوسې استاد. کور ته لاړ شو. په خیر او سلامت. کور ته خو نه ځو په دې چې د ما خپرونه داسې ده چې زه مېلمانه مې په ټکسي کې بیایم چکر. څنګه دې علاقه ده چې لاړ شو نن یو چکر د کابل په ټکسي کې ووهو؟ حتما. که دروازه بنده کړي راځئ چې ورسو. مهرباني وکړئ استاد. مهرباني استاد. استاد دلته چې وګورې د سړي د کابل خاطرات سړي ته پیاد شي. عیناً فکر کوي د کابل ټکسي خو رښتیا د کابل ټکسي دی. کله کله په لار روان یم خلکو ویډیو راته نیولې د افغانانو ویډیو په لار کې روانې ویډیو نیولې. څنګه دې دغسې پیدا کړی دی؟ بس نو چې مینه ولري هر څه پیدا کېږي. استاد مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ راځئ کښېنئ. استاد خو د کمربند به وتړو. بلکل. ډېر ښه. استاد څومره موده کېږي چې امریکې ته راغلي یاست؟ امریکې ته نو د 2019 کې راغلی یم، خو بیا تللی یم او بېرته راغلی یم. تقریبا یعنې د راتګ نه مې د 15 کالو نه زیات شو. ماشاءالله. استاد امریکا مو څنګه وموندله؟ امریکا ښکلی طبیعت لري او فرصتونه هم ښه یو د فرصتونو مملکت دی، خو بیا هم خپل وطن ته نه رسېږي. خپل وطن دی.
استاد همیشه هم دا خبره منګل مشران واورو نور یاورو هر څوک چې مسافر شي وطن یادوي بیرته ورځیم نه ژوندم دلته خوښوي خو همیشه وطن هم یادوي دا ولې د دې دلیل څه دی؟ دلیل دا دی صدیقي صاحب چې وطن خو لکه مور داسې دی. بله لکه څنګه چې سړی د مور په غېږ کې لوی سوی او د مور هغه مینه هېڅ وخت نشي هېرولی ولو که مور یې بوډا هم شي زړه هم شي حتی که مور وفات هم شي ولې د هغه مور هغه مینه هغه محبت یې په زړه کې وي. نو وطن هم لکه مور داسې دی بس هلته موږ خاپوړې کړي دي هلته لوی شوي یو هلته روزل شوي یو بس د هیڅ ځای سره نه برابر وو. زه لیدونکو نه او تاسو نه بخښنه غواړم چې کله کله د دې لپاره چې زه هم موټر چلوم او هم خبرې کوم نو پام مې دی خو ته زی هدف مې خدای نخواسته دی بنزاکتۍ نه ده خو زه مجبور چې دوه کاره په یو وخت کې وکړم بس کله مې مخ دی خو ستاسو خبرو ته مې دقیق پامي. استاد ډېره په زړه پورې ده چې تاسو 43 کاله د افغانستان په یوې تاریخي لیسه کې تدریس کړی ده. دا خپله یو لویه خبره ده. آیا د علاقې له مخې وو آیا جبري وو تصادفي وو؟ په لومړي سل کې خو ما دا فکر نه درلود چې زه به معلم سم. ما علاقه یو پیلوټۍ ته وه او بیا انجینرۍ ته خو کله چې دغسې نصیب و قسمت راغی بس معلم شو او معلمۍ ته مې دا فکر نه و چې زه به ادامه ورکړم ولی وخت چې زه معرفي شوم لیسې حبیبیې ته یو خاص علاقه راته پیدا شوه بس نو بیا مې هیڅ مسلک د خپل معلمۍ سره برابر نه کړ. یو علاقه‌مندي مې ډېر خاص علاقه‌مندي مې تر آخره تقاعد مې چې واخیسته هم خپل مکتب و هغه شاګرد و هغه صنف ارمانو. استاد راځه چې لږ بیرته لاړ شو ستاسو د ژوند لومړنیو ورځو ته چیرته پیدا شوي یاست چیرته مو خواپوړې کړي چیرته مو ابتدایي مکتب ویلی؟ زه د کابل په شمال کې چې ولسوالي میربچه کوټ وایي او کلی مې مشواڼی نومیږي هلته زه زیږېدلی خو مکتب مې په ولسوالي میربچه کوټ کې د میربچه خان لیسه کې لوستی دی. زما د عمر یا د ژوند کیسې ډېرې تراژیدي دي هغسې نه ډېرې دي خو دغونه درته ویلی شم چې زه په 2 کلنۍ کې د پلار پاتې شوی یم یعنې پلار مې وفات شوی دی په 26 کلنۍ کې خدای دې وبخي. زه یو ورور مې چې ورور مې هم وفات شوی دی اوس د پلار نه 2 ورونه پاتې شو او د مور د تربیې او زما د مورني نیکه تر سیوري لاندې او تر راهنمایي لاندې رالوی شو مکتب مو ویلې هلته د مکتب نه خلاص شو بالاخره لاړم لوړ تحصیلاتو ته لوړ تحصیلات مې چې خلاص کړه بیا حبیبیې لیسې ته معرفي شوم. استاد تاسو ویل چې ما غوښته چې پیلوټ سم او انجینر سم انګیزه څه وه ولې ونه سوی؟ انګیزه خو دا وایي چې دغه پیلوټۍ ته مې شوق و علاقه وه. ولې؟ بس دغه مې غوښتل چې بس یو آواز شم اما وروسته بیا پښیمانه وم چې ښه دی چې ونه شو دا حالات چې د وطن راغله یعنې خوشحاله وئ چې ونه شو؟ خوشحاله وم چې ونه شوه ولې زما به هم لاس په وینو د خلکو هغه شوی اغوښته شوی. رابطو دې ته چې حبیبیې لیسې ته راغلی حبیبیې لیسه خو د افغانستان ډېره یو مهمه یو تاریخي لیسه ده هغه هم په کابل کې شاید حتی په حبیبیې لیسه کې معلم کېده هم اسانه خبر به نه وي تاسو په وخت کې څنګه وتوانېدئ چې په حبیبیې لیسه کې معلم سئ؟ والله زه د مرحوم داود خان په وخت کې حبیبیې لیسې ته رسما د معلم په صفت ور معرفي شو دا نو بس یو زما هغه علاقه‌مندي د لیسې سره وه کوشش مې وکړ چې دغه لیسه کې زه باید معلم شم.
ډېر ښه. د کار د اوله ورځ هم په یاد ده؟ بالکل عجبه خاطره ده. خاطره خو داسې ده چې مخکې د دې نه چې مکتب شروع شي یو مجلس کېږي د معلمینو، هلته وظایف تقسیمیږي او بیا تقسیم اوقات ورکول کېږي هر معلم ته. خو موږ د ادارې د خوا نه وویل شو چې د اول ورځ نه تاسو کوشش وکړئ چې دغه نظم و دیسپلین مراعات کړئ، صنفو ته لاړ شئ، شاګردان بې بندوبارۍ ته پرېنږدئ. زما نو اول ساعت و وختي چې مې دروازه وازه کړه د صنف، یو څوک مې ولیده چې داسې ږیره هم درلودله او داسې ډېر لوړ و، زما نه ډېر آباد و چاق ځوان دی، په دا تخته باندې یو شی لیکي. ما دروازه بیرته هغه کړه کلکه کړه، بیرته مې پورې کړه. منتظر وم چې دی راوځي بیا زه صنف ته لاړ شم. په دې کې معاون د مکتب راغی، سید ناصر آقا نومیده، دی راغی. ما ته ویل استاد چرا در صنف نرفتی؟ ما ورته ویل که اینجا استاد است. د دروازه چې وازه کړله هغه هلک چې معاون ولیده منډه یې واخیستله، په چوکۍ کېناسته. ما ته یې مخ راواړو، وایي استاد نه دی دلته، خو صنف ته دې لاړ شه. دی چې داسې ویلې زه یو څه د تحصیل لاندې رښتیا راغلم چې بابا د اوله ورځ و بیا دغه غټ غټ شاګردان. خو په یو رقم پوه شوم چې څنګه صنف ته ننوځم چې دوی فکر وکړي چې زه معلم یم. دروازه مې ډېر په شدت پورې کړله او صنف ته داخل شوم. هلکانو ته مې ویل کښېنئ. دغه اوله ورځ وه چې تقریبا یو څه تحصیل لاندې راغلی وم. استاد وروسته لږ په مکتب کې تحصیل لاندې تللي یاست؟ نه دغه تحصیل و خلاص شه. بیا مې نو 43 کاله په ډېر جرأت سره معلمي کړې ده، صنف ته تللی یم، امتحان مې اخیستی دی جدي، او بس په خدمت کې د اولاد د وطن 43 کاله مې تیر کړ. ډېر اعلی. ځینې افغانان چې تېرېږي ټکسي موټر په امریکا کې وګوري حتما سره ملکي راسره کېدی، یو مثال یې و. ما درته ویل چې دا موټر چې هر افغان ګوري دستي افغانستان او کابل په سترګو کې ګرځي او فکر کوي چې دا دلته یو ټکسي د افغانستان شته دی. استاد سره کم استاد وایي جدي وایي داسې نرم وایي شاګردان درنه وېرېدل درسره خوشحاله و، څنګه استاد وایي رښتیا ووایي؟ والله که رښتیا درته وایم اوس خو تېر شو، په وایلو کې د معلمۍ بیخي جدي وم اول کلونو کې. بیا وروسته یو څه د جدیت نه مې کار نه اخیسته، خو په صورت د عموم اوس مې شاګردانم شاید ما وویني یو څه جدي وم، خصوصا په امتحان کې. ډېر ښه. شاګردان درنه وېرېدل؟ والله ویره خو به نه وایم، خو یو څه حیا یې زیاته کوله. استاد تاسې په عصر کې خو د مکتب کې وهلم و، شاګردان وهل؟ والله که اوس وایم چې متاسفانه پښیمانه یم او شاګرد که وایم نه مې دی وهلی او داسې شاګردان چې ما وهلی بیا به زه دروغجن شم، ولې وهلي مې دي په داسې مې په شخصي عقده نه دي وهلي، حتما په هغه شکل مې وهلي دي چې دوی دي درست خپل هغه وظایف او خپل هغه مکلفیتون ته متوجه شي. داسې مې بې ځایه مې نه دي ځورولي، بې ځایه مې نه دي. استاد رابسو دې ته چې د تاسې په 43 کاله معلمي دوره کې افغانستان له بېلابېلو کړاوونو او له بېلابېلو حکومتونه نه تېر شوی دی او بېلابېل رژیمونه تجربه کړي دي. د داود خان دوره د معارف لپاره څه رقم یو دوره وه؟ د داود خان دوره وروسته دورو سره مقایسه کو، هلته یو شی چې و دغه سویه د تعلیمي په مکاتبو کې لوړه وه. بس دغه د رژیم د چپه کېدو سره چې دا د ثور کودتا وشوه، تعلیمي سویه ورو ورو په کښته کېدو شوه او بیا تر اخره پورې دغسې خرابه شوه. یو رژیم تر بل رژیم بتر چې راته خرابېدله.
د ثور د کودتا نه مو څه پیاد دي تاسو خو دغه عصر ځوانان وي پیادم دي د ثور په کودتا کې په ووم د ثور کې چیرته وي زه مې د یو ملګري سره چې هغه اوس په جرمني کې دی او ما هم صنفی و هم په مکتب کې را سره معلم و توفیق الکوزی نومیږي موږ تللي وو د یو ملګري لیدو ته مکرویان ته دغه ځای نه چې بیرته په د سیاسدودوم سرویسو کې د ملي بس آخر چوکۍ کې کېناستلو شاته مو چې وکتل ټانکونه را روان وو نو د شپې دغه اعلان شوی دی چې دغه رهبران نیولي دي نو موږ رادیو خبرونه مو دیموکراتیک خلکو دغه رهبران یې ګرد نیولي دي داود خان او بندي کړي دي دا چې موږ ولیدل زمانه ناخودآگاه داسې د ملګري ویل چې ما چې څنګه ټانکونه مال لکه چې داود خان چپا کړ دې ځنه کته شولو لاړو مکتب ته چې موږ ماسپخینی درس ورکوو 12:30 بجې یا 1 بجې به چې مکتب ته لاړو ولته چې لاړو معلمانو پوښتنه کوله چې څه خبر و موږ ویل د ولا کار راغلی وي اسی کار راغلی و موږ ویل چې والا هغه د کودتا د داود خان لکه چپک په دغه خبرې کو چې موږ لا پښیمانه شو دا خبره مواله وکړه دا اوس به په غم پاتې شو نو په دغه خبرې کو چې د هغه خوانه د دارالمان خوانه د ریشخورونه د موټر کې په طرفداري د داود خان هغه راغله عسكر بیا د مازنګ د خونه دوه ټانکان راغله د دوی مخې ونیوله دوی خالص طلاق کړ منګه د مکتب د سنفونه د کلکینونه ورته کتل دا چې خالص طلاق کړ دا یو نفر صاحب منصب زموږ مکتب ته راوته چې د ډګروالو کو ډګرمن وو د دې په نفر راغله چې راغله د داود خان ملاتړی وو راغله خدای د مکتب ته رانو ته چا په ګوتو ورنه کړ چې څنګه د یا څنګه پوښتنه وکړه بل اخر مدیر د مکتب ته ویل چې شاګردان رخصت کړي به موږ رخصت کړو موږ داسې موټران نو پیاده لاړو فروشګاه خو چې لاړو بس ټکو ټکو د ارک خونه فایر کې د دې خونه فایر کې او مول در چې څو نفر د زموږ د سترګو حالت کې ولګیدل بیا موږ دغه منطقه تر کړ لاړو کور ته بیا موږ کور کتل چې تیاری جګی شو د بمبارد شروع په دې وخت کې د خلکو دغه ملاتړ له چا سره او خلکو څه فکر کوي چې دا نوی راغلي خلک کوم نوې بدلون راولي داود خان خو خلک خپه او خوشاله او څه ویل کړي درته وایم د افغانستان خلک یو عادت لري چې د یو رژیم نه خسته شي بیا هر تحول چې هغه ډیر زر استقبالي زر منی او هغه ماهیت دو نظر غیر هغه سیاسونه که درکی عام خلک نه درکوي په عموم صورت سره ټول خلک خوشاله و یعنی فکر کوي چې یو لوی تحول راغی معنا د هغه ظاهر خان او د داود خان دغه کورنۍ نه قدرت البته هغه ته واقعا یو ملي هغه ته وسپارل شو ولې خلکو دغه درک نه درلود فکر نه کوي چې څنګه به وشي څه به وشي نو په لومړي وختو کې چې خلک نه پوهېدل ډیر زیات خوشاله بیا نو وروسته د دوی اشتباهات هم د حزب دموکراتیک د حکومت هغه اشتباهات هم سبب د دې شو چې بې ځایه د خلکو ژوند کې لاس وهه بې ځایه خلک بندیان کړه او بس خلک راوپارول خلک مجبور شو چې په مقابل کې قیام وکړي جګ شي استاد د کمونستان دوره کې خلاصه کو د معرف برخه کې څنګه و خېګنې څه ستونزې څه وي خېګنې خو دا وی چې ډېر خلک مکتبو ته جذب کړل خلک زیات تحصیلات او مکتب ته وهڅول خو بدی په دې کې و چې کمیت ته توجه و مګر کیفیت ته نه و هغه په دې معنی چې په مکاتبو کې
همیشه دوی مارش که و شاگردان به درس نوتیلی و معلم به درس نوتیلی و یه ورځ بعد هر ورځ مارش دی د درس کیفیت ته یا د درس ته توجه نه وه کمیتا ښه و زیات مکتبونه و زیات خلک مثلا تحصیلات عالی ته جذب شو ډېر بورسونه د خصوصا سوسیالیستي مملکتو ته ډېر د عالی تحصیلاتو دپاره بورسونه ورکړل دغه یعنې مثبت و منفي هغه و چې دلته داخل کې مکاتب هم ماشو خراب کړی و هم د سازمان جوانان هغوی بعد تینا شاگردم تینا بعد استفاده کوله او خپل ادارې هم یو ستونزه معلم ته مخ کوله چې خصوصا دا چې څوک سازمان جوانان کې و دوی بیا ډېر بې بندوباره به و چندان به څه وکړم مثال لرئ استاد څه کول تر اوسه چې داسې یو شاګرد او د یو معلم برخورد یو مثال واورول تاسو نه والا زه رښتیا درته وایم چې هغه شاګردان چې په د ځوانانو په سازمان کې و دوی بیا نو درس ته هم داسې علاقمند نه و او ډېر زیات بیا معلم ته بېاعتنا و او معلم هم مجبوره و د ده نه ځان وساتي که نه یا د ده مثلا یو څه بده ادارې ته ونه وایي یو څه ونه کړي استاد په دري به موږ کېږو چې دواړه زموږ د وطن ژبې دي بالکل استاد مسئله مداخله حکومت و احزاب و سیاست در معارف و در مکتب اگر فکر میکنم که از این زمان شروع شد بالکل از یعنی مکاتب سیاسی ساختن این به این معنی که مثلا از اول تمام آمرین مکاتب از اعضای حزب ساختن بله یعنی یک مکتب ابتدایی هم آمرش یک مربوط حزب دموکراتیک بود اگر لیاقتش داشت اگر نداشت و مکاتب سیاسی ساختن در مکاتب سازمان‌های حزبی ساختن سازمان جوانان بود دیگه از اون وقت مکاتب سیاسی شد وقتی که سیاسی شد اما کیفیت و از چیز مکتب و تدریس و گپا از بین رفت در دوره حزب دموکراتیک خلق یکی از رئیس جمهورای حزب دموکراتیک شاگرد لیسه حبیبیه تیر شده دکتر نجیب الله بله وقتی که دکتر نجیب الله در رأس قدرت بود چی رابطه با لیسه حبیبیه داشت؟ دکتر نجیب الله فارغ لیسه حبیبیه بود مثل دیگر رئیس جمهورایی که دیگر کدام بودن استاد شما مشتاق مثلا در ریاست جمهوری حامد کرزی از لیسه حبیبیه فارغ شده دکتر اشرف غنی از لیسه حبیبیه فارغ شده صدراعظما زیاد از مثلا هاشم میوندوال از لیسه حبیبیه فارغ شده زیاد اراکین دولتی و بزرگمردای افغانستان از فارغ لیسه حبیبیه واقعیت که لیسه حبیبیه یکی از لیسه‌های بسیار تاریخی افغانستان است مثل امانی و استقلال همی سه لیسه در افغانستان بسیار نامدار و بسیار معروف بودن بله باز لیسه حبیبیه قدامت تاریخی زیاد داره یعنی اولین لیسه باستانی افغانستان است که در زمان امیر حبیب الله خان تأسیس شده بسیار خوب استاد میایم سر رابطه دکتر نجیب الله با لیسه حبیبیه در زمان شما چی بود چی رابطه داشت آیا میامد از مکتب دیدن میکرد کدام فرقی داشت برخوردش یعنی در وقت حکومت دکتر نجیب الله تمام وزرا و اعضای بیروی سیاسی با نواختن زنگ مکتب در روز اول شروع سال تعلیمی می رفتن و تقسیم می شدن زنگ مکتب اینا می نواختن ولی دکتر نجیب باز تقریبا 2-3-4 سال آمد به لیسه حبیبیه در روز شروع سال تعلیمی زنگ لیسه حبیبیه را خود دکتر نجیب می نواخت و باز موجه چند کلمه گپ می زد در قطار استاد بودیم که آمد با کلگی دست داد با یکی از استادای ما که یوسف نام داشت پالوان یوسف
وقتی کی دید یک صدا که دو یوسف جان سلام علیک جور بخیر تو بازی رو بغل گرفت و بلند کرد. خب خوب کتش پرسانی کرد و از دستش گرفت و حرکت کرد طرف خود تالار مکتب. بازگپ زد و بالاخره دمونجا استادایشان بعضی استادای خود دکتر نجیب الله مموجا بودن، یعنی 3-4 نفر از استادای سابقه دار. باز ما از این استاد پرسان کردیم که چطور شما را میشناخت. بازی استاد یوسفان گفت که دکتر نجیب در مرادخانی ما همو کاواره میگه چی میگه و حساب پالوانی داشتم. بازی می آمد اونجا پالوانی میکردیم، یعنی ما برش چیز میدادم، تمرین میدادم. استاد د مجاهدینو دوره هم خو کابل ته ډیره یوه سخته دوره وه. کابل کې وران ویجاړ سو، مکتبونه پکې وتړل سوه، حبیبي علیه السلام د نورو مکتبونو په څېر ورانه سوه، پکې وتړل سوه. یو څه خاطرات هم لږ ووایي، څه مې یادېږي دوی چې راغله څه پېښې وسوې؟ والا داود جانه د مجاهدینو راتګ سره قضیه داسې وه چې نه تنها کابل چې په کنډواله تبدیل شه، بلکې دغه مکاتب و تعلیمي مؤسسات و پانتون دا ګرده دغه مجاهدین صاحبانو په اصطلاح سنګرونه او مرچې وګرځېدلې، چې په هغه جمله کې زموږ مکتب حبیبي لیسه هم د یو تنظیم هغه افراد پکې دیره شوي وو. خاطره دا ده چې یو دوه ورځې چې تېرې شوې، په درېیمه ورځ چې موږ مکتب ته لاړو، مدیر مکتب چې داخل شه خپل دفتر ته لیسې حبیبیه کې تر پخوا ډېر یو لوی یخچال و په مدیریت د مکتب کې، باد پکه وه، یو غالۍ مالۍ وه، یعنی دفتر د نسبت د نورو لیسونه د دفتر اینو کې هغه په هر شي مجهز و. چې ګوري چې نه یخچال شته دی او نه غالۍ شته او نه باد پکه شته او نه دا شته نه هغه شته. چې راووته هغه قوماندان یا هغه مشر ته یې ویلې قوماندان صاحب دغه شیان نشته دی په هغه کې، نن شپه چا وړي دي. هغه ورته راغی وایي موږ درته غله معلومېږو. بس دغه مدیر باندې پټکې او ښکنځلې ورته شروع کړه. مدیر ورته ویلې نه خبره نه ده، خو پوښتنه مې وکړه. ذاتي مدیر هم چپ شه څه ورته ونه ویلې او دا هم ذاتي دغسې غالمغال یې وکړه، ذاتي چپ شو. ذاتي بیا چې لاړو هغه ته ده لابراتورو ته لاړو. لابراتورو کې نو هغه زمین منقلونه وه، لابراتورو کې په کارېږي نو ډېر وه. ما په خپل هم دغه نه استفاده کوله په د فزیک تجربو کې. هغه یې خو یې ګرده وړي وه، دغه پروجیکتورونه چې وه د صندوقونه او دغه شیان یې مات کړي وو. د فکر کړی چې د کې څه دي، چې لاړو ګردې المارېګانې واضح شوي دي. هغه سامان د هغه د لابراتوار یو څو موده بعد موږ بیا په کونه پروژې کې ولیده چې بعضې په کونه پروژې کې بعضې سامانونه پراته وو، هسې چور کړل. نو دا د دوی دی هغه یو اړخ و، او بل اړخ دا و چې مکاتب نو درس او کیفیت درس دا خبره او توجه درس ته یا کتاب ته یا د معلم و حقوق ته دا کیسې نه وي. دا یو کرښتیا درته وایم، وختې چې پروفیسر رباني حکومت رنګ څه زمونږ د 8 میاشتو معاش نه و راکړی. بیا چې هغه راغله د طالبانو اوله دوره چې راغله، دوی بیا هغه زمونږ د رباني د وخت معاش رانه کړ. دوی خو بیا څه نه درلودل د طالبان چې بیا راغله. د شاګردانو برخورد څنګه ول معلمینو سره د مجاهدینو په دوره کې وساتم؟ خاطرات څه لرئ؟ والله خاطرات خو ډیر دي. څه درته وایم، یوه ښه خاطره هم لرم، بد هم لرم. چې کومه یې درته ووایم؟ والله استاد دواړه یې راته ووایاست. بده خاطره خو یې دا ده چې یو ورځ موږ په اعتبار خان مکتب کې مهاجر وو، یعنی د لیسې حبیبي نه تللي وو.
هلته مهاجر و خدای دې وبخښي زمونږ یو استاد صادق خان نومېده د ما ته ویلې که زحمت یې کېږي دغه بایسکل باندې لاړ شه دغه زما د کونه استحقاق راوړه استحقاق د ماشو زه بیا په دې لاړم دغه د کونه مې هغه استحقاق راواخیسته چې بیرته کولا پشتې ته راتلمه دا پایکوب نسوار ورته وایي دلته بله یو تنظیم هلته و زه په بایسکل ومه رامنې غږ چې ودرېږه ما غوږ کوڼ واچو ونه درېدلم یو ټک دوه ټکه یې وکړه ورته ودرېدلم چې ورته ودرېدلم او ویل راکته شه دلته هغه وکړه دغه موضع یې کېنودله په سړک لاندې خو ما کته شوم دا بایسکل مې ودرو یو څه خاوره مې هغه کړله بیا راته ویلې وایي د یوسف ته لاړ شه دا خاوره راوکاږه زه پوه شوم چې ولاد دلته یوسف که دی چې داخل کې خو بېرته دې ولاکه پرېږدي راوځي ما ویلې زه نه راوځم ورسره مې شق وکړ شق مې وکړ چې دا راته وایي ساعت یادت است مرا ناکام کرده بودی او دا استاد شاگرد دا زما شاگرد بود اکو پک پاتې شما خیر خو ما خپل هغه د لاسه ورنه کړم ما غسیم یو پټاکپ یو کړل لکه غسن کې چې دی بیا قومندان راغی قومندان یې ویل وایي چیز است بده پیسې مزدورکار به ته لایش کو بیا ما لای کړل ما بس پیسې دی ورکړم 100 روپۍ دی ورکړې هغه وخت نو زریانو 40,000 روپۍ د جب کې هغه واخیستل بس عجیب نو دا استاد شاگرد و دا زما شاگرد و او ښه خاطره څه استاد او بس ښه خاطره نو هم ډېرې دي که درته وایم یو شاگرد مې چې هغه عثمان نومېده او د هزاربوز د غنو قوم نه و دا زما په مضمون کې ناکام پاتې و او ډېر کوشش وکړ چې ما ته بډې راکړي او بیا ما خو پوهېدلم چې ما په ژوند کې ټول شاګردان ما د اینی اوري ما د شاګرد نه یو تباشیر هم نه دی غوښتی توقع مې نه دی کړی د یو تباشیر خدای ناکام شه بیا په مشروطه کې کامیاب شو دا مې یو چپېړه موالی و بیا زه مریض شوم په دغه تقریبا 15-20 کاله پخوا لاړم پېښور ته بیا دی په مخه راغی خدای دې اوس وبخښي وفات دی تقریبا یو میاشت یا 2 ورځې موږ د میلمانو په اصطلاح د پېښور نه به اول اخیسته شوه او دغه ټول مصرف د آقا خان د شفاخاني زما د شاګرد ورک ماشاءالله با وجود دې چې ما د ماسکن راکم شویم او ما تهدید کړم وهلم مو چې د ماته د پیشنهاد بډو څومره عجیب ولا استاد بیا د قصې ټول راته کول او ما ته ویل چې استاد هغه سپېړه دې من زمانه یې او هغه سپېړه و چې ما ته د یو درس راکړ او نن پتا ویاړم چې دا څه او استاد مې درلود ولا څومره استاد بخښي دا خاطره و دغه خدای دې وبخښي او رښتیا هم ګوره چې د انسانانو اخلاق څومره فرق کوي بعض خلک څه قسم ته بعض خلک سره رقم ته او استاد را بسو د طالبانو دورې ته د طالبانو په دوره کې څه ولیدل اوله دوره کې خو منګه هغه و دا د مکتب نه مهاجرو د اعتبار خان په مکتب کې لیسه کې مهاجرو ولی هغه ورانه وکنه بیا هم ورانه و هم جنگونه و البته د حبیبیه د حزب وحدت پلاس کې و ټانکونه داخل د دالیس کې درولي و او صنفونه یو بل تسوري کړی و د جنگ په خاطر نو مکتب من پریخه و بیا طالبان چې راغله هغه خو آرامی شو مون بیرته لاړو مکتب ته بیا نو شاګردان کم و مثلا په ارسن کې به زمونږ د لیسې 50 نفر ول هغه وخت کې به دیدل 40 نفر 13 نفر صنفونه هم کم و اکثرا معلمان مهاجر شو لاړل پاکستان و دی خواته شاګردان هم کم و توجه هم چندان نه و معاشم د معلمینو په وخت نه ورکول کېدل په میاشتو به
معاش نه کوم پاملرنه و دغه وای پاملرنه کوله مکتب ته ولا پاملرنه چندان مکتب ته نه کوله خو دغه نه و چې مکتب ته آرامتیا و یعنی سولهیز فضای من رامنځته کړې و ولی د شاګردانو مزه علاقمندي مکتب ته نه و کم و. استاد د مجاهدینو په وخت کې خو حکومت ګډوډ و تاسو معاش اخیسته معاش ترلاسه کوو طالبانو په اول دوره کې دا څه رقم تیر شو؟ والله د طالبانو په اوله دوره کې لیسې بي بي ته یو امتیاز ورکړی و داسې یو هغه امتیازي معاش هم درلوده نسبت نورو مکتبو ته چې نه پوهېږم دا یې څه رقم کړی و خو یو څو مکتبو ته معاشونه امتیازي ورکړي وو اما معاش منظم موږ ته نه رارسېده. مجاهدین دوره کې څنګه و؟ هلته هم دغه قصه وه هلته خو نو جنګونه ولو بیخي داخلي جنګ و په میاشتو معاشونه نه و ډېر معلمین سره مهاجر شو ډېر ولاړل بس درس هم نو یو کال خو بیخي مکتبونه تړلي وو. استاد داسې دوره چې راغله چې معاش نه شاګرد نه علاقه نه وطن وران ویجاړ وضعیت خرابه د یو معلم په صفت پښیمانه نه وي چې ای کاش معلم نه وای بل مسلک کې وای دا څه کوم زه ولې معلمین نه پرېښوده؟ ولا د وجانه خو په هغه وخت کې چې په هر مسلک کې وي هغه مسلک کې به ته پښیمانه وي که هغه نظامي و که هغه ملکي و ولې داسې یو دوره وه چې نه قانون و نه هیڅ شی وجود نه درلوده نه اقتصاد صحیح و سړی به نو څه اما ما هغه علاقه خپله د مسلک سره درلودله په مغه بد حالاتو کې چې جنګ و که مکتب به و زه به تللم خپل درس به مې ورکوه. استاد له طالبانو وروسته د جمهوریت دوره یا د کرزي او د اشرف غني دوره څنګه و د معارف لپاره تاسو تجربه څنګه و څه بدلون راغی څه کې ولیدل؟ دلته خو نو تقریبا ټوله نړۍ کومکونه و په دغه جمهوریت کې ډېر مکتبونه جوړ شو معارف ته څه توجه وشوه مګر هغونه چې کومکونه ول او توقع کېدله دغه په پیمانه باندې کار ونه شو معارف ته کار ونه شو خصوصا کیفیت د معارف ته توجه ونه شوه په نام د دې چې کیفیت لوړوي په میلیونو ډالر مصرف شو اما دا چارواکو چې په راس کې د معارف و دوی سره خپل منځو کې وخوړلې درست معارف ته خدمت ونه کړ. استاد خپل شاګردانو ته خپل مسلکانو ته په مجموع کې د معارف خلکو ته څه پیغام لري څه ویل لري؟ اول خو خپل شاګردانو ته په هر ګوټ کې چې د دې نړۍ وي په داخل او خارج کې د افغانستان سلامونه او نیکی هیله خپل مسلکانو ته شاګردانو ته وړاندې کوم او دوی ته یو پیغام لرم هغه دا چې هیڅ وخت خپل وطن هیر نه کړي که د خارج کې دي که داخل کې دي هیڅ وخت د پردیو وسیله ونه ګرځي هیڅ وخت د پردیو خدای مکړه اجنټان نشي هیڅ وخت وطن هیر نه کړي د وطن مینه او د وطن خدمت ته همیشه وفادار اوسي. استاد خدای دې زر کال عمر درکړي صحت سره له کورنۍ سره د ډیره مننه چې ما بلنه دی ومنله راغلی خبر دې را سره وکړه. تاسو د افغانستان ژوندي تاریخ یاستئ ما معلمان په دې ګران دي چې ما پلارم معلم و او همدارنګه تاسو د ټولنې هغه رهنما او د ټولنې روزونکي اصلا تاسو یاستئ له کورنۍ وروسته نو د دې لپاره ماته ډېر د افتخار ځای دی چې تاسو نن د ما میلمه وئ. خوشحاله شوم چې تاسو سره یو څو غړیچو مصاحبه مو وکړله. استاد تاسو خبرې چې دي ټول ته درس دی
تاسو د افغانستان ژوندی تاریخ یاست نو حتما زه یقین لرم چې ټول ته به دا خبرونه ډېره په زړه پورې خدای دې وکړي مننه ژوندی اوسئ په خیر او سلامت تشکر مهرباني استاد ان شاء الله په راتلونکي کې کېدای شي په کمبلې موضوع بیا هم تاسو ته زحمت درکم او تاسو زه راوغواړم ان شاء الله په خدمت کې مننه خدای مو روغ جوړ خوشاله لره سلامت تشکر خوشاله خیر اوسئ که وخت لري استاد ټول ودان خدای په امان خیر اوسئ سلامت خدای په امان درنو لیدونکو دا ول دیونه خبرونه هغه دوستان چې غواړي د ما په خبرونه کې ګډون وکړي نو کولای شي چې د دغه ویډیو لاندې ماته کامنټ پرېږدي د فیسبوک لپاره سره په اړیکه کې شي په انستګرام کې په ټیک ټاک کې له هر طریق نه چې کولای شي ما سره په اړیکه کې شي ان شاء الله هغه دوستان چې فعلا په ورجینیا کې دي هغه سره وګورم او دا نیت لرم چې د امریکا نورو ایالتونو ته به هم سفر کوم او له خپل وطنوارو سره خبرې کوم هیله ده چې دا خبرونه مو خوښه شوي او د پام وړ مو ګرځېدلې وي تر څو چې بیا هم بلې خبرونې سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم